دا ساحل خان اوس لګیا دی بیلچه یې راغشتې ده او دا کچالان وباسي ګورئ ورته دا وګورئ دا کچالان چې دی راووتل ماشاءالله دا وګورئ بل که درته زه ووایم کمې بوجۍ چې ډکې شي دا وګورئ دا دوه ځوانان چې دی دا بوجۍ په اوږه کړي دي هلته کې لاسګاډی ولاړ دی هغې له وباسي او ورسرې چې دی دا چلی کور ته دوستانو دغه کلته خو کچالان ویستلی کېږي خو که زه تاسو ته وښیم سني د سید اکبر ماما زوی دلته کې رالی دی د دې کچالانو ساګ هم کوي دا ولې د دې درته زه یو وجه ښیم کله چې دا کچالان وکرلی شي او دې نه څوک ساګ کوي نو مالک پرې خفه کېږي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده وایي کله چې ترې ساګ وکړلی شي نو دا بیا مال نه کوي او د هغې ریزن څه دی فوټوسینتیسس د پاڼو په ذریعه چې دی دا سبزي او دا هر څه چې دی دا خوراک کوي نو هغې ته ګروت میلاویږي هغه غټیږي السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او دا وخت موجود یم په خپل کلي کې شپږیشتم تاریخ دی او دلته کې ساحل خان او زموږ د کلي ځوانان زلمي چې دی لګیا دي کچالان وباسي انشاءالله دا څنګه ویستلی کېږي د دې څنګه طریقې کار هغه به تاسو سره هم شیر کوم او نور لږې ډېرې خبرې به چې دی لږ ډېر ګپ په دی سره پې هم لګو هغه به م ستاسو په خدمت کې چې دی پیش کوم نو دا وګورئ دا ځوانان زلمي چې دی لګیا دي زموږ د کلي که نامې یې درته والم مخامخ ابوذر خان ناست دی ابوذره ګوره دی خوا ورسره حسنین خان حسنینه ورسره دا نومان خان دی بوټان یې ورته راچوړي دي او بس بلکل د خټو یې اسخاکه ورسره ساحل خان دی بل دی خوا فواد خان دی او دا خواته حسین خان او دا زموږ ورور د دې مالت دی قبرونو څخه یې سره نږدې چې دی دا پټی دی دلته کچالان ویستلی کېږي نو ما یې چې د خپلو کتونکو سره هم په ویډیو کې شیر کړم چې د زمیندارۍ ژوند څنګه وي او د کچالانو څه طریقې کار وي د ویستو د کر فی الحال چې دی دا کچالان یې ویستي دي دا وګورئ دا ډیری دلته کې پروت دی دې کې اوس دی چاڼ کوي نری کچالو بیلی او غټ کچالو بیلی زما په خپله په لومبي ځل دا ایکسپیرینس وشو چې دا نري او غټ کچالان په یو ځای کېږي او هغه څنګه نو ابوذره دا ورته زر زر لږ بیل کا کم منځ چې وي دا پاڼه چې کم نښتي دا غټ کچالو وي واړه تې بیل کا دا ګورئ دا چې بیل شي دا غټ کچالو ځان له شو دا وګورئ دا بیا بازار کې دا کچالانو والا دا چولو والا اکثر کچالان لګولي د هغې دپاره چې دی دا استعمالیږي نو ما خو په لومبي ځل دا وکتل چې غټ او نری کچالو دا یو ځای وي دا بیا بیلی د غټ پورې چې دی بوچړې دا نري کچالان شوي لکه دا تاسو وګورئ دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلي کچالو دی تازه اوس یې وویستلو که نه او ما پکې لږ ډېر ساګ هم وکړلو ځکه د کچالانو ساګ چې دی ډېر زیات ښایسته وي او ډېره زیاته مزه کوي زما خپل ځاني ډېر زیات خوښ وي په بازار کې میلاویږي خو هغه یې را غټې پاڼې ته وکړي وي نو د دې اصل ساګ چې دی هغه ما وکړو داسې نری پاڼې وي او تو شوي وي نو دا ډېر زیات خوند کوي ډېره ترسکونه وي که نه د هغې وجې مې چې دی ساګ هم وکړو خو دې کې به جامې هم بچ کوي چې ډېر زیات خراب داغ وي لکه که زه تاسو ته وښیم دا داغونه وګورئ سایله لږ ودرېږه چې دا داغونه وګوري دا د کچالان چې کله وباسي نو دا داغونه او دا بیا هېڅ څه سره هم نه ځي دا په جامو هم دغه شانتې وي دې له به ایکسپایر جوړه چې دی اچوي کله چې د کچالانو کار کوي کچالان وباسي کرې نو داسې ایکسپایر جوړه به ګوري چې هغه بیا یو ځي ته هم نه اچوي او بس ګیا دپاره صرف استعمالیږي دا کچالان یې ټوپکي ویستي دي اوس یې صفایي کوي چاڼ پکې کوي غټ کچالو بیلی نري بیلی بیا که تاسو وګورئ دلته تې دا بوجۍ ډکوي دا وګورئ نومان خان دا داسې ونیسه لږه دا بوجۍ تې ډکوي نري کچالان په یو بوجۍ کې اچوي غټ کچالان په بله بوجۍ کې اچوي دا وګورئ دلته دا ټوپکۍ لګولی دی او دې نه دا بوجۍ ډکوي او بیا یې دلته سیټ ته ږدي خو که زه تاسو ته وښیم دا غونډ پټۍ لا پاتې دی شپږ کسان شپږ تنه ورپسې رالي پنځه تنه رالي د دې کچالانو ویستوله زه به تاسو ته ښیم چې دا کچالان وباسي څنګه دا یو کیل دی وګورئ په دې کې دا کچالان شوي دي نو دا په کومه انده باندې وباسي هغه به هم زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم فواد خان طرف ته ورځو فواد خان څنګه صحت دې ښه دی څه دي خیال دی نن به دا کچالان تاسو ختم کوئ نو دا به څه کېږي دا خو بیا بعضې نیم ټایم خطري وي هسې نه څوکي وباسي راوباسي نو ښه څوکیداري به دې ته کوي نو څومره کار به وکوئ نن دا به که دوه درې ورځو کې به ختم شي ښه 2-3 ورځو کې به دا پټۍ ختم شي دا څونه پټۍ دی دا
3 کناله دی 3 کناله پټې دی 15 تنه لګیا دي دا وایي 2-3 ورځو کې به ختم شي خو کار چې دی ډېر صفایۍ سره روان کړی دی ډېر په طریقه باندې کار کوي او دا وګورئ دا کچالو په کال کې یو ځل فصل کوي ښه دا یو کال په دې ځمکه بند دی که نه یو کال پس چې دی دا د کچالانو ویستلی کېږي کله چې دا وویستلی شي که نه نو که بیا څوک کرل غواړي نو دې نه پس ډاریکي چې دی د دې کار هم بیا کېږي پټې به واړی او څه نور داسې طریقې کار وي هغه به وکړي او دې کې دا نري نري کچالو وي دا وګورئ دا کچالان به بیا دوباره کرئ دا وګوره چې دا کچالو وکرې نو دا یو کچالو چې دی بیا ډېر غټ ډېر زیات مال کوي دا وګورئ دا بیا دی نه دا یو غټ کچالو جوړ شي او دې پورې د سیټونو ته چې دی دا نري کچالان نښتي که دا تاسو وګورئ په دې باندې نشانات هم شته دی دا وګورئ دا وګورئ نو نري بیا دلته کې بیلی او دا غټ کچالان بیلی دا بیل بیا خلک د دې پخلی کېږي او د دې پخلی چې دی بیل کېږي دوستانو بل که درته زه ووایم کمې بوجۍ چې ډکې شي دا وګورئ دا 2 ځوانان چې دی دا بوجۍ په اوږه کړي دي هلته کې لاسګاډی ولاړ دی هغې له وباسي او ورسري چې دی دا چلی کور ته ځای لږ لرې دی فاصله لږ شته که نه نو ورسري چې دی کار هم ختمی دا بوجۍ په اوږه کړي دي هلته لاسګاډی ولاړ دی هغې له وړي په هغې کې به دا کور ته وړي هلته کې به یې ډایرکټ سنبالوي نو بس بالکل صفایۍ سره کار کوي ورسري چې دی هر کار ختمی لکه دا تاسو وګورئ پټۍ صفا کړو دا بوجۍ ډکې کې هغه یوړې اوس په نور کچالان وباسي چې بیا ورته داسې سټاک جمع شي نو بیا به چې دی د هغې صفایي شروع شي او بیا به ترې بوجۍ ډکوي دوستانو دا ښکلته خو کچالان ویستلی کېږي خو که زه تاسو ته وښیم سني د سید اکبر ماما زوی دلته کې رالی دی د دې کچالانو ساګ هم کوي دا ولې د دې درته زه یو وجه ښیم کله چې دا کچالان وکرلی شي او دې نه څوک ساګ کوي نو مالک پرې خفه کېږي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده وایي کله چې ترې ساګ وکړلی شي نو دا بیا مال نه کوي او د هغې ریزن څه دی فوټوسینتیسس د پاڼو په ذریعه چې دی دا سبزي او دا هر څه چې دی دا خوراک کوي نو هغې ته ګروت میلاویږي هغه غټیږي کله چې ترې پاڼې اخوا شي نو بیا مال ښه کېږي نه او ډېر مال نه کوي په نومدغه ریزن یې دی اوس خو خیر فی الحال چې دی کچالان وباسي د هغې وایي چې دی په ساګ باندې څه نه وایي د دې ساګ باره کې که درته زه ووایم ډېر زیات ښکلی ساګ وي ډېر زیات رسکون وي ما هم دا ساګ کړی دی سني م لګیاو خو ما یې چې دې ویډیو کې م تاسو سره شیر کړمه سني دا ساګ ورته لږ وښایه دا وګورئ د دې مس کې دا نری پاڼه وي فرېش کله چې دا بره دا غټې پاڼې دا زړې شي او مړاوي شي او دا لړه کړي نو دا پاڼې را غټې شوي وي د دې په ذریعې سره بیا دې ته طاقت میلاویږي او دا فصل چې دی دا ښه کېږي تانو دلته کې دا سایل خان اوس لګیا دی بلچی یې راغښتې ده او دا کچالان وباسي ګورئ ورته دا وګورئ دا کچالان چې دی راووتل ماشاءالله دا وګورئ دې نه پس بیا څه کېږي دا بازارونو ته وړي دوکاندارانو سره بیا خبرې کوي کلي علاقو کې خلک علي ولې دا سبزي چې ډېر سترګو وړاندې وي نو اکثر کلي علاقو کې خلک کوشش کوي چې دا والي یو خو د دې خبره دا وي چې د نارمل ریټ کې میلو شي بله خوبي دا وي چې دا خوږم وي او ښکلې ذایقه وي ولې دلته کې دا تازه وویستلی شي که نه تازه شوي وي نو دا وجه وي بس دا سایل خان لګیا دی کچالان وباسي اوس دې ته ویلی شي د زمیندارۍ ژوند او کلیوال رنګونه امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي دوستانو اوس زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان